زه به هر څه کوم. دا څوک دی؟ دا زما پلار دی، دا زما ورور دی، دا څوک دی چې ما منې کوي؟ دا څوک دی؟ ته مه ورکوه جواب، چې زه جواب ورکوم ته ولې ګوره تاسو چې په خبرو پوهېدې دواړه، خو بس دا چل به یو نه کوو که نه. تاسو خو ټول په خبرو نه پوهېږئ. پښتانه ګوره خبرې ته غوږ کېږده. ثناګلو جواره چې ده که نه هغه داسې خبره ده که نه چې هر سړی نن سبا ګوره اوس یوه وایه بله وایي. ګوره زما خبرې ته غوږ کېږده. لکه چواري چې دی مخکې بل څوک ولې نه بول، خو هغې ته پته ولګېده که نه چې اوس دې کې څه وجه ده. څه وجه ده؟ څه وجه وه په تا کې چې ته یې بویې؟ نه نو تا ووایې چې څه وجه ده، څه وجه ده په ما کې چې زه تا ته پته ده که نه څه وجه ده؟ څه وجه ده؟ تا خبره وکړه. ته مخکې ثناګل نه وې؟ زه الحمدلله مخکې هم ثناګل یم، اوس هم ثناګل یم، بیا به هم ثناګل یم. او د دنیا هر یو ګوټ ته به ځم، هر چېرته به ځم. دا څوک دی چې ما باندې ویډیوګانې کوي؟ دا څوک دی؟ هغه پکې تا له لالچ د 5 لک روپو درکړی و، دا یې نه وی ویلی که نه. نو دا څه مثلا تا به ورته وایي چې زه پیسو له نه ځم، زه هسې ځم. ته د پیسو وږي خو نه ورشې لاړ شه. که چوارې ما له 5 لک روپۍ راکړي، زه دله ورسره 20 لک یو ځای کوم در کوم. صحیح ده؟ داسې خبره نه ده. جسټ یو فور یو ټرینډ روانو، فور یو دپاره هم ټرینډ جوړ کړی. او بله دا ده چې زه داسې خلکو له بلکل دغه نه ورکوم چې زما په لایف کې زما پرسنل لایف پسې خبرې اترې وکړي. اوکې تھینک یو. مه کوه اقبال، مه کوه قربان دې شم. خو خیر لکه یو انسان زما څه یې وروره، ته زما څه یې وروره، ته خپل کار کوه.